وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة او یقینا هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې عن الصراط لناکبون د نیغې لارې نه خامخا اوړېدونکي دي چې څوک په آخرت باندې ایمان نه راوړي نو په نیغه لار خو هغه پاتې کېدی نه شي به لازم د نیغې لارې نه اوړي ولو رحمناهم او کچرت رحم کو من بدوی باندی وکشفنا ما بهم من ضر او لری کو اغس چی بدوی باندی ستکلیف دے للجو فی طغیانهم خامخان نوزی بدوی بسر کشیخ بلکی یعمهون گڑوڑ بئی دی کی اشاره ده اغا الوگی تا چه اللہ رب العزت راوستی و پا قریش والو باندی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیری کری وی یا اللہ پا دوی دی سلوگا راولا لکه دی یوسف علیہ السلام پا زمانه کی چرا نو دی با مرداری بیا خوڑی دی سلوگا پی راگلو 3 کالا پی دا الوگا او د ونو دا پانی او دا گندگی او دا به خور او راتلو دا پریادونه به کول رسول سلام ته به وی تعالی ته وای او موږ به بیا دی ستا ملګري یو د دې نیغې لارې به ستا سره موږ چې دی بیا د دې دعوت کوو پرچار به کوو د خپله ګمراهي به پرېږدو الله وی که زه پرې رحم وکړم که نه او دا سخته تلری کم دوی بیا را واپس کیږي ها بعض وی دی کی اشاره څه ده قرآن کی ځای په ځای دا خبره ذکر شوې ده چې مشرکان کله دریاب کې رواني او په دوی باندې چپی راشي نو څه کوي الله ته فریاد کوي نو الله وی که زه دوی دا فریاد قبول کم واورم او دوی د دې سختې نه لرې کم نو زه یې ښه پېژنم دوی بیا را واپس کېږي دې شرک ته ډېر لږ په دوی کې به د خپله خبره باندې پاتې کېږي او دغه شان ثمامه بن اثال رضی الله عنه ابو ذکر د دا قصه مستقل بیان کړې وه او ډېره لرې ورځ کې نه وه نږدې وه دا ډېر لوی سړی و نو کله چې د یمامه علاقې په سردارانو کې و صحابه کرامو دې قیدي کړی او مدینې ته یې بولی هلته رسول الله وسلم یو څو ورځې دی په جومات کې تړلی د ده او د رسول الله وسلم خبرې روانې وې او دی مسلمان شو نو دا خوراک د دانې دا راشنونه دا به اکثر د مکې تر دې یمامې نه راتلو نو چې دی کله مسلمان شو نو ده قسم وخوړو قسم وی که دوی زمانه دانم ولیده بیا دې وګوري دا خوراکونه یې به ټول بند کړي ټول یې به بند کړي داسې راځي چې کله چې هغه په دوی باندې هر څه بند کړو که نه نو دوی مرداري هم خوړلي سپي خوړلي سپي پکې هم خوړلي نو ابو سفیان بیا دا مینت او زاری کوله رسول وسلم ته وی ته خو دا وایې چې الله ته رحمت للعالمین را لېږلی دغه وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نه وی ته خو وایې چې الله ته رحمت للعالمین را لېږلی رسول وسلم ورته یو دا خو زه وایم نو ما ته خو داسې ښکاري ابو سفیان ورته وی زمونږ هغه مشران دي په توره ختم کړو او کشران دي زمونږ په لوږه باندې ختم کړو مشران په توره لاړو کشران په لوږه لاړو الله دا آیت راولېږه ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغیانهم یعمهون که ماتې دا سخته لرې کړه که نه نو دوی بیا را واپس کېږي او همدقه شان شی و ولقد اخذناهم بالعذاب او یقینا راونی والمنگ دوی پا عذاب سرا
د عذاب نه مراد دغه عذاب دی دا کومه لوږه چې پې الله راوستې یا نور چې کوم دنیوي عذابونه دي فما استکانوا لربهم نو دوی ځان ذلیله نه کړو رب خپل ته مطلب تابعداري ونه کړه د الله وما يتضرعون او نه یې عجزي وکړه ګوره په عذابونو سره په انسان کې څه راشي عجزي الله وی په دوی کې خو عجزي رانله حتى إذا فتحنا عليهم بابا تر دې چې کله راکولاو کړه موږ په دوی باندې دروازه ذا عذاب شدید سخت عذاب والا اذا هم فيه مبلسون دغه وخت به دوی په هغې کې ناامیدئ الله وایي که راومې نیول که نه نو د دوی ټول امیدونه به ختم شي امیدونه د څه امید د څه به د دوی ختم شي پوخا تاسو ښه وایي تکړه وایي دا خو نه څه چلو شو کافر چې راونیوی شي د امید د څه ختم شو کوم ځای کې دی د عذاب نه د بچ کېدو امید ختم شو نو دې ځای کې الله دوی له یره ورکوي که د دې یو عذاب نه دوی ما بچ کړو که نه او دوی بیا راواپس شو دې سرکشۍ ته نو زه به بل داسې عذاب راولم چې دوی به د هر خیر نه محرومه شي بس ناامیده به شي چې یاره بس زمونږ کیسه لاړه ختمه شو وڅوک نشته چې مونږ خلاص کړي د الله د عذاب نه اوس اووه دلایل نور د الله په وحدانیت باندې ذکر کیږي چې دا خلک د عذاب حقدار دي څوک چې د دې لوی رب د توحید نه منکر شي وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار او الله غزات ته چې پیدا کړي دي تاسو لره غوږونه او سترګې والافئده او زړونه قلیلا ما تشکرون لږ شان شکر ادا کوئ تاسو دا ټولو ته الله وایي تاسو لږ شان شکر ادا کوئ او انسان دی ناشکر دا غوږونه هغه راکړي دي دا سترګې هغه راکړي دا زړه هغه راکړی دا هر څه هغه راکړي خو ته ځان سره کښېنه او زه به ځان سره کښېنم او سوچ به وکړو چې دا هر څه خو الله موږ له راکړي دي خو موږ د دې په مقابله کې څه کړي دي دا سوچ به ته د ځان سره وکړې او زه به د ځان سره وهو الذي ذرأكم في الأرض او الله غزات ته چې پیدا کړي یې تاسو په ځمکه کې وإلیه تحشرون او خاص هغه ته به ورجمع کېږئ الله غزات ته چې تاسو یې خواره کړي یې په ځمکه کې او بیا به هغه ته واپس کېږي د الله د قدرت او د وحدانیت نښه ده وهو الذي يحيي ويميت او الله غزات ته چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي وله اختلاف الليل والنهار او د هغه په اختیار کې دي بدلېدل د شپې او د ورځې افلا تعقلون ایا نو عقل نه لرئ څنګه عقل نه لرئ یعنی کوم رب چې مړه کول کوي ژوندي کول کوي شپه ورځ بدلېده د هغه په لاس کې دي تاسو یې پیدا کړي یې تاسو له غوږونه درکړي نو تاسو بیا سوچ نه کوئ چې د دې رب بندګي پکار ده یا سوچ نه کوئ چې د دې رب سره بل برخدار د کم ځای نه راغی ټول کارونه خو یوازې هغه کوي دا کم بابا دی کم پیر دی کم ولی دی کم نبی دی کمه ګټه د ونه د بوت دی چې هغه د سره برخدار دی بل قالوا مثل ما قال الأولون
بلکې وی دوی پشان داغې چې ویلي وو مخکینو خلکو. نه څه دلیل ملیل ورسره نشتی. الله وی کیسه څه ده؟ اکه خبرې روانې دي، کمې خبرې چې د دوی پلار نیکه کړي دي، نور د دوی سره څه دلیل خو نشته. قالوا وی دوی أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، ای کله چې مړه شو منګ او شو من خاورې او هډوکي، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، آیا موږ به دوباره راپورته کړی کیږو؟ دا خبره دوی د چا نه زده کړې ده؟ د پلار نیکه نه یې زده کړې ده. اوس علم خو نشته. الله وی دوی سره یو سړی ګوره یو خبره په یو منطق کوي، په دلیل یې کوي، د علم په رڼا کې کوي، نو مزه کوي سړی ورسره خبرې وکړي. نو دوی خو به دغه یو قیصه رانیولې ده، زموږ پلار به دا وي او زموږ نیکه به دا وي. لکه په دې مسلمانانو کې هم داسې شته، زموږ په دې پښتنو کې نور څه ورته نه دي معلوم، صرف یو قیصه ورته معلومه ده، زموږ بابا به دا وي او زموږ نیکه به دا وي او زموږ صاحبیاق صاحب به دا وي او زموږ استاد جي به دا وي. لکه دلیل څه دی تاسو ته چې دا خبره کوي چې دا داسې ده دا داسې ده؟ دا خبره الله کړې ده، د الله رسول بړوي ته دا خبرې پرېږده که نه، دا به پلاني صاحب کوله، دا به پلاني صاحب کوله. ولې هغوی نه پوهېدو؟ ولې هغوی جاهلانو؟ نو دوی هم دقه یو خبر رانیولې ده، وایي چې ګوره چې سړی مړ شي او خاورې شي دی به بیا راپاسي. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یقینا وعده کړی شوې ده موږ سره او د پلارانو زموږ سره دا وعده د پوخانه. دا خبرې د پوخانه را روانې دي. زموږ پلار نیکه ته هم ویلی شوي چې قیامت به راځي او تاسو به بیا راپاسئ، او موږ ته هم دقه ویلی کېږي. إن هذا إلا أساطير الأولين، ندی دا مگر قصې دي د پوخانو خلکو. یو سلسله را روانه ده د قصې، او په دې کې هغوی چې والعیاذ بالله څه حقیقت نشته. بیا د الله رب العزت د قدرت او د شان او د عظمت خبره کېږي. قل اوایا لمن الأرض ومن فيها، د چا په اختیار کې د ځمکه او هغه څوک چې په دې کې دي. إن كنتم تعلمون، که تاسو پوهېږئ. ګوره رب العزت یوه طریقه نه ده پرېښودې د بیانولو. که چېرته داسې لږ بیدار وی نو سوچ به پکې وکوي، بې ادبي دې معافي که لږ بیدار وی سوچ به کې وکوي. دا صورت چې موږ شروع کړی دی نو په قسمه قسم طریقو سره الله دا بندګان یاروي، کله په یو طریقه، کله په بله طریقه، کله دې تپوس کوي، کله دا ټول دې دپاره چې قیامت په ورځ څوک دا ونه وایي چې یا الله زه نه وم خبر او زه چا یارولی نه یم. اوس دې چې الله رب العزت د خبرې طریقه بدله کړه په طریقه د سوال تې وکړه. ای پیغمبر دې مشرکانو ته ووایه دا چې الله نه مني، آخرت نه مني، ورته وایه د الله توحید نه مني او آخرت نه مني، چې دا ځمکه د چا ده او د چا په اختیار کې دي هغه څوک چې په دې ځمکې کې اوسي. سيقولون لله، زرد چې وی بدوی خاص الله لره. قل نتوایا فلا تذکرون، آیا نو نصیحت نه اخلی؟ مکی مشرکان د الله نه منکر خو نه و کنه، د الله توحید یې نه منو، ربوبیت خو هغوی منو کنه، دا خو هغوی منلی چې الله شته. دا کعبه چې ولې د هغوی مخې ته و دوی به عبادت نه کو د الله، او دا ورته پته نه و چې دا کعبه د الله کور دی. الله خو یې منو، الله یې منو، معنی د الله ربوبیت یې منو
چې الله باچا دی او الله مالک دی. مشکل هغوی سره دا و چې دا خبره نه منله چې عبادت به یک یوازې د الله کېږي. دا یې نه منله. هغوی وی الله شتي، الله شتي، خو د دغه بوت ورسره دا برخه ده، د دې بوت ورسره دا ده، د هغه بابا ورسره دا برخه ده، د ملایکو ورسره دا برخه ده، د پیریانو ورسره دا برخه ده، ټول ورسره شریکان کړي. نو دوی به تا ته وایي چې دا ځمکه هم د الله ده او په دې ځمکه کې چې څوک دي دا هم د الله دي. نو الله وایي تپوس دې وکړه نو نصیحت نه اخلئ، د دې خبرې نه نصیحت نه اخلئ چې ځمکه هم د الله او دې کې چې څوک دي هغه هم د الله دي. نو بیا لږ سوچ وکړئ. قل ووایه من رب السماوات السبع، څوک دی رب د اسمانونو ورب العرش العظیم او رب د عرش لوی. سيقولون لله، زرد چې وی بدوی الله. یا الله لره اختیار ده، اختیار د اسمانونو او د عرش د چا سره دی؟ د الله سره. قل ووایه افلا تتقون، ایا نو نه یریږئ د الله نه چې د دومره هر څه منئ نو بیا د الله نه نه یریږئ. قل ووایه من بیده ملکوت کل شیء، د چا په لاس کې د باچاهي د هر شي. اوس دا تپوس دوی نه وکړه چې د چا په لاس کې د باچاهي د هر شي. وهو یجیر ولا یجار علیه، او هغه پناهي ورکوي او پناهي نشي ورکړی کېدی په خلاف د هغه کې. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ. هغه څوک دی چې د هغه سره باچاهي د هر شي ده او هغه پناهي ورکوي او د هغه په مقابله کې څوک پناهي نشي ورکولی. یعنی الله رب العزت تا ساتي د هر څه، د دشمن نه، د مرض نه، د هر څه نه تعالی هغه پناهي درکولی شي. خو که دغه رب تا رانیسي نو څوک نشتی چې د هغه په مقابله کې تعالی پناهي درکړي. الله خو تا ساتي د هر څه. وهو یجیر، د هر شر نه دې بچ کوي، د هر مصیبت نه دې بچ کوي. څه چې تعالی نقصان درکوي د هغې نه دې ساتلی شي. خو ګورې دې مخلوق کې څوک نشتی چې د الله مقابله کې تعالی پناهي درکړي. رسول صلی الله علیه وسلم په مکی دور کې ویلو که نه، خپلې لور ته آواز کړی و فاطمې ته وی ای فاطمې، ای د محمد لور صلی الله علیه وسلم، د الله د عذاب نه ځان خلاص کا او ځان بچ کا، او زمانه چې څه غواړي د دنیا کې او څومره مال غواړي هغه رانه وغواړه، او په آخرت کې بیا زه ستا په کار نه راځم. یعنی ستا په کار نه راځم که الله فیصله وکړه او ما له اجازت رانه کړو د سپارش او نه یې قبلو نو زه به څه وکړم؟ نو ځکه یې ورته ویلي زما نه چې خپل ترونو ته یې اواز وکړو، تروریانو ته یې اواز وکړو، وی دنیا کې چې رانه څه غواړئ هغه درله درکوم، په آخرت کې لا اغني عنکم من الله شیئا. آخرت کې ګوره زه بیا د الله په مخ کې تاسو له څه فایده نشم درکولی تر څو چې الله نه وغوښتلي. نو د الله په مقابله کې موږ له څوک فایده نشي راکولی، داسې څوک نشته چې هغه تا بچ کړي. نو دې کې اشاره دې ته ده چې دا بوتان دا چې مشرکان ورته پراته دي ورې دوی به دوی له پناهي ورکړي د قیامت په ورځ، بچ به یې کړي د جهنم نه. نو ځکه ګوره څه ورته وایي
سيقولون لله زردچ وی بدوی اللہ لرا قل نوایا فأنا تسحرون نسنگاڑا ولیکی گئی تاسو دا حقنا. اللہ اکبر دیکی اسے لگا سختی اکڑا اگر نوری کہ افلا تتقون تاسو یری گئی نا افلا تذکرون تاسو نسیت ناخلی دلتا ہوئی نو تاسو بیا سنگ دا حق ناوڑی چی دا منی چی دا باچائی دا اللہ دا عرش مالک چی دا اغا اللہ دا اللہ پا مقابل کی سوک تاسو لا پنانی شی در کولی نو بیام دا دی حق نا اوڑی بیام چی دا تاسو اخوا دیخوا کوئی بل اتیناهم بالحق بلکہ راوڑ دے من دویتا حق وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او یقینا دوی خامخا دروغ جندی. ما اتخذ اللہ من ولد ندینی ولی اللہ اس بچے دوی باغا عقیدہ بانی رد کی ندینی ولی اللہ اس بچے وما كان معه من إله او نشتی دا غسر سوک معبود اذا لذهب كل إله کوینو بدغ وقب خامخا بوتلوی هر معبود بما خلق حق سچی پیدا کڑی دے ولعلى بعضهم على بعض او خامخا زور ورشوی بوی باز دوی ببازو باندی. کچرت دا اللہ سر بل معبود وی نسی چل بشی ہر معبود با اخفل مخلوق جدا کرے اذا لذهب كل اله بما خلق چی دا خو ما پیدا کړی دا وزی خالق یم دا زما دی او زما په اختیار کی او بیا با کوشش کولی ټولو چې په یو بل د پاسه شي په یو بل زورور شي نو چې دا نظام داسې غلی روان دی خالق یو دی نه څوک په هغه زورور کیدی شي نه څوک د هغه سره مقابله کوي نه څوک د هغه نه بادشاهي اخلي دلیل دی په دې باندې چې د الله سره بل معبود نشتی. ذکر ہوئی سبحان اللہ عما یصفون پاک دی اللہ دا غسن چی دوی بیانی عالم الغیب والشہاد پوہ دے پپٹو پخکار باندی فتعالی عما یشرکون نو اوچت داگین چی دوی ورسر برخداران جوڑی. کورد اللہ دا صفتی بیان کو چی اللہ پو دے پا پٹو پختارا او خیار دا پارا پا دی کی دن نصیحت پروت دے چی بیا پا دی نور معبودانو کی او پا دی بوتانو کی او پا دی مخلوقاتو کی سوک دی سشتی چی آگوی پا پٹو پختارا پو ہے نشتی. ذکر ہوئی چی اللہ اوچت دے او پاک دے دے خبرونا او دے خلقونا چی دی مشرکان و سرب رخداران جوڑ کری